السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ 15 خوندور سټینګونه دروښیم چې دغه 15 سټینګونه کېدای شي تاسو ته تر اوسه پورې نه وي معلوم او له دغه 15 سټینګو څخه کېدای شي تاسو ته تر اوسه پورې فایده نه وي اخیستې. نو زه د ویډیو په طرف په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د واتس اپ 15 خوندور سټینګونه درښیم. نو دوستانو راځو اول سټینګ درښیم. دوستانو که چیرته تاسو په خپل موبایل کې گیم کوئ، فیسبوک استعمالوئ یا ویډیو ګورئ او څوک تاسو په واتس اپ کې تنګوي، تاسو ته په واتس اپ کې ټلیفون او میسجان راکوي، تاسو ځینې تنګ یاست، نو تاسو په ډیره اسانۍ سره د واتس اپ نوټیفیکیشن بندولی شئ. کله چې تاسو د واتس اپ نوټیفیکیشن بند کړئ نو بیا چې هر څوک تاسو ته په واتس اپ کې ټلیفون راوکړي یا میسج راوکړي د هغه نوټیفیکیشن به دلته نه راځي. کله چې تاسو واتس اپ خلاص کړئ په واتس اپ کې به هغه راغلی وي، خو کله چې تاسو واتس اپ کلوز کړئ نو بیا به هغه تاسو ته نه راځي، یعنې نوټیفیکیشن بیا نه راځي. نو نوټیفیکیشن بیا تاسو څنګه بندوئ؟ ډېر اسانه ده. سمپل به تاسو په واتس اپ باندې داسې کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په واتس اپ باندې کلیک ونیسئ ګوره څنګ ته آی بټن ده، په دغه آی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره تاسو د نوټیفیکیشنز په نامه یو آپشن درکوي، په دغه نوټیفیکیشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نوټیفیکیشنز باندې کلیک وکړئ دغه شو نوټیفیکیشنز به تاسو بند کړئ. کله چې تاسو دغه نوټیفیکیشن بند کړئ اوس هر څوک تاسو په واتس اپ کې تنګوي، تاسو ته ټلیفون او میسجان راکوي نو د هغه نوټیفیکیشن به دلته نه راځي، خو کله چې تاسو خلاص کړئ له هغه بعده به بیا راځي. نو اوس راځو دویم سټینګ ته. دویم سټینګ درښیم. دویم سټینګ دا ده دوستانو، اوس که چیرې تاسو په واتس اپ کې له یو چا سره ډېرې ضروري خبرې کړې وي او تاسو غواړئ چې د هغه خبرې پټې کړئ، جلا یې کړئ، نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ اوس مثال ما دلته له کلیم خان سره ډېر ضروري خبرې کړې دي، زه غواړم چې د کلیم چیټ له دې ځي پټ کړم، له دې مین چیټ څخه یې پټ کړم، بل ځای راوړم، جلا یې کړم. نو سمپل به تاسو د کلیم خان په چیټ باندې کلیک ونیسئ. له پورته لمونږ سره د ارکیوډ په نامه یو آپشن راځي، په دغه دویم په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګوره راغلی ون چیټ ارکیوډ، دغه اوس جلا سورس هر څوک له تاسو موبایل واخلي او د واتس اپ خلاص کړي نو دلته به درته د کلیم خان چیټ نه راغلی، ځکه هغه موږ ارکیوډ کړی دی، جلا کړی مې دی. بیا چې کله ګوره پورته لمونږ سره یو آپشن دی د ارکیوډ په نامه، په دغه ارکیوډ چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو د کلیم خان چیټ چې ده هغه به جلا وي. اوس کله تاسو ته کلیم خان میسج راولېږي هغه به دلته نه راځي، هغه به په دغه ارکیوډ کې راځي. او کوم چیرې له ارکیوډه بیرته ایستلی سمپل به تاسو د کلیم خان په چیټ باندې کلیک ونیسئ. پورته لمونږ سره بیا دغه د ارکیوډ په نامه یو آپشن ده، په دغه کلیک ونیسئ، بیرته به د کلیم خان چیټ چې دی هغه به دلته راسي، له ارکیوډه به راوځي. نو اوس راځو دریم سټینګ ته. دریم سټینګ درښیم. دریم سټینګ دا ده دوستانو، اوس که چیرې تاسو په واتس اپ کې په ډېرو ګروپانو کې یاست او هغه ګروپانو ته ډېر میسجان راځي، ډېر ټلیفونان راځي او تاسو له هغه ګروپانو څخه تنګ یاست او اوس تاسو غواړئ چې د هغه ګروپانو میسجان او ټلیفونان یې تاسو ته دلته په نوټیفیکیشن کې نه راځي. نور کله چې تاسو په واتس اپ خلاص کړئ دلته به راغلی وي، خو دغه نوټیفیکیشن به خالي د ګروپانو نه درته راځي. نور چې هر څوک تاسو ته ټلیفون یا میسج په واتس اپ کې راوکړي د هغه به راځي، خو خالي د ګروپانو به نه راځي. نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ واتس اپ په خلاص کړئ. کله چې تاسو واتس اپ خلاص کړئ اوس مثال دغه ګروپ د نیکسس سټور په نامه باندې په دغه ګروپ باندې به تاسو کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په ګروپ باندې کلیک ونیسئ ګوره په دې کې موږ سره دویم آپشن ده د ډسیبل نوټیفیکیشن په نام، په دغه به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره وایي میوټ نوټیفیکیشنز بار، وایي د څو ټایم لپاره تاسو د دغه نوټیفیکیشن وربندوئ. نو زه راځم الویز یعنې ټول وخت لپاره، بیا که ما بیرته خپله خلاصوي زه یې خپله خلاصوم. نو په دې دریم آپشن به کلیک وکړئ، اوکې به یې کوئ. اوس کله هم دغه نیکسس سټور ګروپ ته ټلیفون یا میسج راسي نو د هغه نوټیفیکیشن به دلته نه راځي. کله چې تاسو واتس اپ خلاص کړئ دلته به بیا هغه راغلی وي. نو کوم چیرې بیرته خلاصول خالي په هغه ګروپ باندې کلیک نیسئ، ګوره پورته د نوټیفیکیشن آپشن ده په دې کلیک کوئ، داسې کله هم تاسو کلیک وکړئ ګوره د هغه نوټیفیکیشن به بیرته خلاص وي. نو اوس راځو څلورم سټینګ ته. څلورم سټینګ درښیم. څلورم سټینګ دا ده دوستانو، اوس که څوک تاسو ته په واتس اپ کې خراب ویډیوګانې رالیږي، مکس ویډیوګانې رالیږي او تاسو غواړئ چې د هغه کس هغه ویډیوګانې هغه میوزیک فایلونه د ستاسو د موبایل په ګیلري کې نه سویږي، یعنې نور کسان ستاسو ته په واتس اپ کې ویډیو یا تصویر یا میوزیک فایلونه راولیږي هغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سویږي، خو خالي د هغه یو کس کوم کس تاسو دلته ورښولی ده د هغه کس تصویران ویډیوګانې به ستاسو د موبایل و ګیلري ته نه ځي. نو هغه سټینګ به تاسو څنګه کوئ؟ اوس مثال دغه اختر افغان ماته مکس ویډیوګانې رالیږي، مثال زه غواړم چې د دغه کوم هغه ویډیوګانې او میوزیک تصویران چې د هغه د ما د موبایل ګیلري ته نه ځي. نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ کله چې تاسو د ده چیټ راولئ نو ګوره پورته د ده نوم ده، سمپل د ده په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ده په نوم باندې کلیک وکړئ لاندې ګوره آپشن راځي د میډیا ویزیبیلیټي په نامه، په دغه میډیا ویزیبیلیټي کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ لږ ورته لیکلي هم دي وایي شو نیولی ډاونلوډېډ میډیا فرام دیس چیټ ان یور فونز ګیلري، وایي مثال د ده کوم میډیا فایلونه چې د هغه ستاسو و ګیلري ته دي ولاړ سي، په ګیلري کې دي ښکاره سي که دې نه ښکاره کېږي نو دغه به سمپل تاسو په نو باندې ودروئ او په اوکې باندې به یې ودروئ. اوس کله هم اختر تاسو ته ویډیوګانې، میوزیک فایلونه او تصویران راولېږي هغه به ستاسو د موبایل و ګیلري ته نه ځي.
نو اوس راځو پنځم سټرینګ ته. پنځم سټرینګ درښیم. پنځم سټرینګ دا دوستانو اوس که چیرته تاسو په واتساپ کې یو چا ته تصویران ورلیږئ یا ګروپ ته تصویران اپلوډوئ او هغه تصویران خرابېږي، یعنې کله چې هغه کس هغه تصویر ډاونلوډ کړي هغه خراب سوی وي، نو دغه سټرینګ به موږ څنګه په واتساپ کې کوو چې بیا کله هغه کس هغه تصویر ډاونلوډ کړي او هغه رقم اوریجنل وي، خراب سوی نه وي. نو دغه اپډیټ اوس نوی په واتساپ کې راغلی دی. دغه سټرینګ اوس نوی په واتساپ کې راغلی ده. دې لپاره به سمپل تاسو واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو واتساپ خلاص کړئ دا کونج کې 3 ډاټ دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اخر اپشن سټرینګ ده، په سټرینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دې کې څلورم اپشن ده د سټوریج اینډ ډیټا په نامه، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې اخري اپشن ده میډیا اپلوډ کوالټي، په دې باندې به سمپل تاسو کلیک وکړئ. دا فوټو اپلوډ کوالټي باندې په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. دا ګوره په اټو ریکمنډډ باندې ولاړ دی، یعنی ستاسو نیټ که تیز و هغه تصویر به هغه ته په ایچ ډي شکل کې ځي. که چیرې ستاسو انټرنیټ سلو نو مثال هغه بیا په لو کوالټي کې ځي، نو دغه به اوس تاسو په بیسټ کوالټي ودروئ، په دا دویم بیا ودروئ. بیا که چیرې ستاسو نیټ سلو وي هغه تصویر به لږ په ځنډ باندې ځي، لږ ټایم به اخلي، خو په ایچ ډي کوالټي کې به ځي. که یو چا ته ورلیږئ یا ګروپ ته اپلوډوئ نو په ایچ ډي کوالټي کې به اپلوډیږي. نو دا موږ سره دوستانو 15 سټرینګونه، نو خدای دې وکړي تاسو دغه 15 سټرینګونه زده کړي وي او تاسو له دغه 15 سټرینګو څخه فایده واخلئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي او دغه طریقې زده کړي. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.